السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم چې تیر شوي کلاسونه به تاسو خوښ شوي وي او تاسو به پکې ډېر څه زده کړي وي. نو اول خو زه تاسو ته یو پیغام در کوم چې مونږ خپل د فیسبوک پیج ساس کړی دی. تاسو به لاړ شئ فیسبوک ته، لکه ورسرچ کې امام حسن ولیکئ او را به شئ او پیج باندې به کلیک کړئ. زمونږ پیج دی دا به لایک هم کړئ او فالو هم کړئ. خپلو ملګرو سره به هم شیر کړئ. اوس راځو د خپل ټاپک طرف ته. نو زمونږ ټاپک دی چې مونږ به خپل ورپریس ویب سایټ کې تیم څنګه انسټالو او هغه کې به مونږ ښکلا څنګه راوړو. که مونږ خپل ویب سایټ وګورو، دا یو ساده ویب سایټ دی، تاسو ته ښکاري. که زه تاسو ته نور ویب سایټ وښیم د ورپریس، یا تاسو به کتلي هم وي چې هغه ډېر ښایسته ښکاري، د هغې ډیزایننګ ډېر ښایسته شوي وي. زه تاسو ته ښیم په دې سکرین باندې، تاسو ته ښکاري. دلته کې لیکم ورپریس سایټ، په دې کلیک کوم، ورپریس والا باندې کلیک کوم، دام اوپن کوم او دام. تاسو دا وینئ، دا هم دا شو یا دا شو. زه نور هم اوپن کوم تاسو ته ښیم. wordpress.com دا wordpress والا به وینو. زه د wordpress.com کو تاسو د خپل ویب سایټ سی کې لکه پروډکټ والا چې کوم لینډینګ شوی دی، لینډینګ پیج پکې سرچ شوی دی، فیچرز والا، ریسورس والا، پرایس پلان والا. تاسو د تیمز تاسو وینئ، د دې بیک ګراوند تاسو وینئ، دا ایمیج پکې لګېدلی دی، لاګین ګیټ سټارټ. دې ته تاسو وګورئ. دا زه په دې باندې موس کېدم، دا ودرېږي چې دې خوا کوم دا په خپله روان شي. ښکته زه راشم، دې که زه یا تاسو ته دا ښکاري، که زه دې کې یو پیج اوپن کړم، دې کې زه راشم یو پیج اوپن کړم، بلاک سرچ والا شو یا اباوټ والا شو، دا زه اوپن کړم، نو هغه خو هم ډېر زیات ښایسته ښکاري، د هغې ډیزایننګ ډېر زیات ښایسته شوي وي په نسبت زمونږ د ویب سایټ. که تاسو دا ووینئ نو بس یو ساده بیک ګراوند دی او هغه چې کوم دی بس لیکل پکې شوي دي او بس یو څو پیج دې مونږ پکې سرچ کړي. نو مونږ به داسې ویب سایټ څنګه سازو؟ د دې ډېره زیاته اسانه طریقه ده، ځکه چې داسې ویب سایټ سازولو لپاره مونږ ته تیم ضرورت دی او تیمز به مونږ څنګه انسټالو هغه به نن په ننني کلاس کې زده کوو. زه راځم دلته کې خپل ډیشبورډ ته. تاسو دا ښکاري لکه پوسټ، میډیا، پیج، کمنټ، WP فارم، اپیرنس ته راغلی. لکه تاسو راغلی په تیمز باندې تاسو کلیک کړ، نو تاسو ته لکه الریډي خپل تیمز انسټال شوي وي 2023 2022، لیکن نور هم انسټال وي، څه ما ډیلیټ کړي تاسو هم ډیلیټ کولی شئ. ایډ نیو تیمز باندې به کلیک کړئ، زه کلیک کوم، تاسو هم په ایډ نیو باندې کلیک کړئ. تاسو ته به دلته تیمز راشي، زه لیټسټ باندې کلیک کوم، تاسو ته به دلته لیټسټ تاسو ته ویب سایټ تیمز راشي د ویب سایټو، یا دلته کې بلاک تیمز چې کوم دي یا فیورټس، هغه تاسو کوم فیورټ کړي وي او په پاپولر کې هم تاسو دلته کې وګورئ. دا انسټال کوم زه، یا جنریټ پرس والا انسټال کوم، یا دا انسټال کوم. راشم لیټسټ ته، نو لیټسټ کې ډیټا انالیټک سنټر شو، نیوز پر شو، وینر شو، بزنس هب والا شو، ګولډي انیمل والا شو. بس تاسو دلته کې دا انسټال کړئ، تاسو دلته کې په دې انسټال باندې کلیک کړئ. زه دا هم انسټال کوم. تاسو د دې لایو پریویو هم کتلی شئ. د دې تاسو دلته کې راشئ، خپل کرسر په موس باندې کېږدئ، تاسو پریویو باندې کلیک کړئ. دا تیمز به تاسو ته ډېر ښه ښکاري. تاسو ته به سکرین لوډ کېږي، صبر وکړئ، تاسو ته به اوس راشي. دا تاسو تیمز چې کله تاسو دا اکټیویټ کړئ، انسټال کړئ، نو هغه به تاسو ته خپل ویب سایټ داسې ښکاري. دلته کې په بل باندې کلیک کوم، بل ګورم. فرض که زه دا په دې پریویو باندې کلیک کوم، په تیمز کې دا دی، دا اباوټ شو، دا پیرنټ پیج شو. نو که دا مونږ اکټیویټ کړو زمونږ ویب سایټ به داسې ښکاري. زه دا اکټیویټ کوم. دا چې تاسو انسټال کړئ که نه، دا انسټال شي دلته کې به تاسو ته بیا راشي اکټیویټ بټن، تاسو ته به راشي دلته کې اکټیویټ بټن. دا اکټیویټ، په دې اکټیویټ باندې ما کلیک کړ، دا مې انسټال شو، په دې مې اکټیویټ راغی، اکټیویټ بټن راغلی، په هغې باندې ما کلیک کړ. دا ویب سایټ دی، دا زه اوس ریفرش کوم. تاسو دا وینئ، دا زمونږ دغه ویب سایټ نه ډېر زیات بدل ښکاري. کلنډر پکې هم راغی، دا ارشیو پکې خپل راغی، پیجز پکې خپل راغلل، کیټګریز پکې خپل راغلل.
دا هوم پیج شو دلته کې دا هیډر پرې کې خپل راغی تاسو د اینې د مینیو پکې خپل ډیزاین شو زه په اباوټ اس باندې کلیک کوم هم پکې چینجز راغلي دي که په کنټیکټ باندې کلیک کوم هم چینجز پکې راغلي دي که په بلاګ باندې کلیک کوم هم پکې چینجز راغلي دي داسې تاسو نور هم کتلی شئ که زمونږ دا انسټال شوي ښه زه په دې باندې دا اکټیویټ کوم دا اکټیویټ شو دلته کې دا ریفریش کوم دا هم اقص نشان ساده ښکاري خیر دلته کې به بل چیک کو زه دا به اکټیویټ کو تاسو دلته کې چې کوم تیم هم ستاسو خوښیږي هغه تاسو لږ انسټالولی شئ زما خو پکې دا یو خوښ شو دلته کې راشم په دې د فیوچر باندې کلیک کوم زمونږ د هوم پیج مې داسې ښکاري ګیټ کنټرول کنټیکټ اس بلاګ والا شو په بلاګ زه کلیک کوم بلاګ به داسې ښکاري کنټیکټ اس باندې راشم هغه به مونږ ته کنټیکټ اس پیج چې کوم دی هغه داسې ښکاري پام تاسو ته ښکاري چې مونږ ډیزاین کړی څنګه او اوس ښکاري څنګه داسې دی کې نور تیمز هم دي زه دا اکټیویټ کوم زه دا ګورم اکټیویټ باندې مې کلیک کو دا زه ریفریش کوم تاسو دې ته وګورئ کې دا هوم بټن هم خپله راغله دا هوم پیج شو دا هوم بټنه شوه تاسو ته ښکاري تاسو دلته کې ګورئ نو دلته کې فیسبوک انسټاګرام ټویټر ایکس پینټریسټ دلته کې سوشل میډیا لینک تاسو هم اچولی شئ دلته کې که په دې باندې کلیک کړئ نایټ موډ ته وړي چې واپس پې کلیک کړئ هغه چې کوم دی ډے موډ ته وړي نایټ موډ نه واپس او ټګل بټن هم پکې راغلی دی چې تاسو ریسنټ پوسټ کمنټ هغه په دې ځای کې شو کېږي نور پکې هم څه بدلون راغلی هغه هم پکې وګورو ښه دا بټن هم پکې راغلی چې په دې بټن باندې کلیک کړو بله خپله راځي او زمونږ کو هغه بل ویبسایټ تاسو کتلی لږ شانتې مخکې چې ما تاسو ته وښود نو هغه ډېر زیات ساده ښکارېدو نو اوس تاسو دې کې راشئ د تیمز ته تاسو راشئ دلته کې تاسو ځان له خپل تیمز خوښولی شئ چې کوم هم خوښ شو هغه پرېږدئ چې کوم هم خوښ نه شو هغه تاسو ډیلیټ کولی هم شئ ډیلیټ کولو ډېر اسانه طریقه ده بس دا تیم دی په دې باندې به کلیک کړئ دا ډیلیټ دی دا به اوکې کړئ دا تاسو اوکې کړو دا تاسو به ځان سره په ټیمز کې او په پلګین کې ځان ته ډیټا ډېره نه ساتئ هغه ستاسو ویبسایټ سلو کولی هم شي ستاسو ډیشبورډ هم سلو کیدی شي نو بس تاسو چې کوم ټیمز خوښ شي هغه ځان سره پرېږدئ چې کوم خوښ نه شو بس هغه دلته کې راشئ په دې باندې کلیک کړئ دلته کې دا لایو پریویو اکټیویټ او ډیلیټ په دې باندې به کلیک کړئ اوکې به کړئ ستاسو تیم به ډیلیټ شي د تیم انسټالولو یو بله طریقه هم تاسو وګورئ نو تاسو ته په خپل ورډپریس سایټ کې په ډیشبورډ کې یا په تیمز کې هغه تیم تاسو ته میلون شي کوم چې ستاسو په کار دی او تاسو به هغه په بل ویب سایټ کې کتلی وي یا به تاسو ته چا رالیږلي وي چې دا تیم ته استعمال کړي خو هغه به ستا ورډپریس کې نه وي نو هغه به ته څنګه انسټالې او اکټیویټ کړې په خپل ډیشبورډ کې دا هغه ډېره اسانه طریقه ده زه تاسو ته ښیم بدله کې دلته کې سرچ کوم ولیکم چې ورډپریس تیمز په دې باندې ما کلیک کړ دا مې کلیک کړ دا مې کلیک کړ تیم فارسټ والا شنو په تیم فارسټ کې چې کوم دی ډېر عجیبه او ډېر خشته تیمز په دې کې وي په انویټیو ایلیمنټ کې هم وي دا ویب سایټ ما تاسو ته اوپن کړی کو تاسو دا wordpress.com والا ګورئ دا الی دا بلاګ والا تیمز دي دا پورټفولیو والا تیمز دي دا بزنس والا په دې کې یو کلیک کې یا دلته کې تیم فارسټ والا شو یا انویټیو والا شو بس دلته کې تاسو راشئ دا ډاونلوډ دی اوس په دې به کلیک کړئ تاسو دلته کې کوم لاګین ماګین غواړئ تاسو دې کې ورکړئ تاسو ته به هغه انسټال شي چې هغه تاسو ته انسټال شي تاسو به هغه تیم راواخلئ او که تاسو دلته راشئ که نه دیس پی سی ته سی ته زیم ته او ایچ ټي ډاکس ته او خپل ورډپریس کولیو کې تاسو ته به راشي دلته کې ډبلیو پی اډمین ډبلیو پی کنټین ډبلیو پی ایګلوډس ډبلیو پی کنټین باندې کلیک کې دلته کې به تاسو ته ښکاري شي دا دی فونټس پلګینز تیمز بس په دې تیمز کې به هغه فایل راواخلئ اب ایکسټرا کې دلته کې به پیسټ کړئ دا ګور ډیټا انالیټک شو جنریټ پلس شو یا نیوز پر شو دا کیډنس شو 2022 شو وینیر شو دا هغه تیمز دي کوم چې ما تاسو مخکې انسټال کړل دا نومونه تاسو ګورئ دلته کې کنه تاسو ته خپل ډیشبورډ کې هم دلته کې رااله ما دا ګورئ دا هغه تیمز دي کوم چې ما تاسو مخکې انسټال کړل دلته کې رااله په خپله باندې دلته کې سیو شو تاسو هغه فایل دلته کې ایکسټرا کړئ دلته کې پیسټ کړئ نو هغه تیمز به خپله دلته کې راشي او یا که تاسو داسې نشئ کولی دلته کې تاسو به راشئ ایډ نیو باندې به کلیک کړئ دا بله طریقه د اپلوډ تیمز باندې به کلیک کړئ تاسو ته به راشي if you have theme in a zip format you may install or update it by uploading it here بس تاسو دلته کې چوز فایل ووهئ ستاسو چې کوم فایل دی هغه به کلیک کړئ داسې اوپن به کړئ هغه به سلیکټ کړئ او تیمز به دلته کې راشي په دې ذریعه باندې هم تاسو په خپل
سایټ کې تھیمز انسټالول شي. که تاسو لکه تھیمز کې ګورئ نو پیټرنز، کسټمایز، ویج مینیو، هیډر، بیکګراوند، تھیم، فایل ایډیټر. نو دا په دې باندې مونږ به ان شاء الله فردر بل کلاس ارینج کوو او په بل کلاس کې وکړو. نو امید کوم چې نننی کلاس په تاسو خوښ شوي وي. که نننی کلاس تاسو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم ورډپریس په پښتو ژبه کې زده کړي. زمونږ فیسبوک پیج تاسو ته ما په کلاس سټارټ کې هم وي، تاسو به لاړ شئ فیسبوک ته، امام حسن به سرچ کې پیج باندې به کلیک کې او زمونږ دا پیج به تاسو ته راشي، دا به لایک هم کې او دا به فالو هم کې او خپلو ملګرو سره به هم شیر کې. والسلام.